روجه کې چې مونږ دومره هر څه خورو مونږ شو شاپینګ کوو مونږ ځان له څونه سامان راټول کړي په میز باندې نیم خورو او نیم خورو نه نو بیا دا غریبانان دا چای روټۍ او د پراټه او دا خو چې خوړی شي مونږ د 10,000 یو پیکج جوړ کړی دی چې کوم کې 20 کیلو اوړه دي 15 کیلو ورکې تیل دی او غوړي دي هغې نه علاوه دالونه لوبیا مسالې لکه ډېرې ما ته به خلکو ویل څو پورې به وچلی دا به څو پورې چلیږي دا خو نن ته لاړې کور نه د سینډویچز اوسل ماشومانو له دې ورکړل نن د پی اوسل ماشومانو له دې ورکړل سبا به نو کریم کې ایس دي د بس څو پورې ته سبق ښولی شي شروع کې به هر څه ما خپله کول یونیورسټي ټاون ته راغلي مې ویش علي خان را سره موجوده ده دوی چې کوم دی د 2014 نه چې کوم سټریټ چلډرن دي یا هغه ماشومان چې هغه د سکولونو نه بهر دي د هغې دپاره دوی کار کوي او د دې نه علاوه چې کله اختر راشي یا روژه راشي یا نورې داسې کومې موقع راځي نو په هغې باندې دوی کوشش دی چې دغه ماشومان هم فیسیلیټیټ کړي او د دې نه علاوه د دغه ماشومانو چې کوم فیملیز دي هغوی هم فیسیلیټیټ کړي روژه را روانه ده نو مې ویش علي خان د دغې ماشومانو دپاره تاسو زموږ په شا باندې کتی شي دغه چې کوم د خوراک توکي دي هغه ورته ورکوي په هغې کې غوړي دي اوړه دي لوبیا ده داسې شربت شو یا نور چې څومره ضروري سامان دی هغه ورته ورکوي په دغې باندې به دوی سره خبرې کوو د ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې ټایم مو راکړو مختصر را سره خپل لږ تعارف وکړئ او بیا راته د دغې رمضان پیکج حوالې سره ووایئ حاجی ماویش علي خان زما نوم دی او زه رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مونږ شروع کړی 2016 کې او ما سره زما څه سټوډنټان او زما څه نورې ملګرې وې او ښځې وې او مونږ دا شروع کړو سټریټ چلډرن او آوټ اف سکول ماشومانو لپاره او چایلډ لیبر ماشومانو لپاره او مونږ دا تش سکول نه دی دا یو پلیټفارم دی چې کوم مونږ سړک نه ماشومان اوچت کو دي سکولونو کې اچو نو د دې بیا ظاهر د غریبي ده نو د دې نورم ضروریات مونږ پوره کوو د دې میډیکل د دې خوراک د دې چې کوم دی اوس داسې څنګه چې راشن ډسټریبیوشن روژه کې کېږي خو منتلی هم مونږ دې له راشن ورکو لږ وړوکې لیول والی خو هغه هم ورکو دې له هر ورځ 50 روپیز 50 روپۍ مونږ ورکو چې دا ماشومان مور پلار پرې دي او دې سبق وي او دې نه څه جوړ شي د دې مستقبل څه جوړ شي وجې څه وه د دې په شا یاره جی زه خو وایم چې ارد ګرد کله غریبي ګورې نو هغې سلسلې کې به بیا خو څه خو کوی او چې کله ما دا سکول شروع کړو نو ما چې کتل څونه غریبي ده نو روژه کې چې مونږ دومره هر څه خورو او مونږ لاړ شو شاپینګ کوو مونږ ځان له څونه سامان راټول کړي په میز باندې نیم خورو او نیم خورو نه نو بیا دا غریبانان دا چای روټۍ او د پراټه او دا خو چې خوړی شي نو دا خو هر انسان په کار دی چې خپل ارد ګرد ګوري چې غریبانو له مدد کوي بیا تقریبا 10,000 روپو مونږ یو پیکج دی کال جوړ کړی دی ځکه ګراني تاسو ټولو ته پته ده لاست ایئر پورې مونږ 15,000 ورکو خو هغې کې د دې 10 ورځې هم نه پوره کېدی 20 کیلو اوړه دي 15 کیلو ورکې تیل دي او غوړي دي هغې نه علاوه دالونه لوبیا مسالې لکه ډېرې اور شربت پی او چای دا ټول شیزونه ورکې دي او دا تقریبا مونږ 180 فیملیز لا ورکو لګیا یو د دغه فیملیز یا چې کوم دغه مستحق خاندانونه دي د دغې تاسو دغه معلوموئ څنګه هغې ته ځان رسوئ بیا د هغې د سلیکشن څه پراسیس څه طریقه کار وګورئ زموږ چې کوم خپل واړه دي هغې خو مونږ سره دي نو موږ ته خو د هغې هر څه پته ده خو کورونه مور پلار نیا نیکه پورې موږ خبر یو نو 160 خو زموږ خپل فیملیز دي هغې نه علاوه موږ ته ظاهر د خلک راشي موږ هغه ویریفای کوو زما ټیم دی هغه د کورونو ته ځي هغه پوره کیس موږ ویریفای کوو که موږ ته لګي چې جینون کیس دی او موږ ته لګي چې ضرورتمند دی نو هغې له بیا موږ ورکو خو موږ هغې آی ډي کارډ هم الو هغې نه پراپر شناختي کارډ او ورسره ساین او پوره زموږ تاسو پروسس وګورئ نو ډاکیومنټیشن زموږ پوره دی که اوس داسې یو فیملی چې د هغې کور کې څوک ګټې وټې والا نه وي هغه کونډه وي نو هغه زنانه بیا تاسو سره څنګه رابطه کولی شي څنګه تاسو ته ځان را رسولی شي زمونږ جی فیسبوک باندې انسټاګرام باندې مونږ یو هلته هغې خو ظاهر دی نه شي خو که چا وکتو نو هغې مونږ سره کنیکټ کولی شي بل دا مونږ د ټاون 3 دفتر کې یونیورسټي ټاون کې پېښور کې یو نو دلته چې راشي نو مونږ ته خپل شناختي کارډ او خپله سټوري وکړي بیا ما زه به ټیم ولېږم زه به لږ ویریفای کړم چې دې سوي دا رښتیا دي که نه نو بیا مونږ د هغې هیلپ خپل طرف نه به کوشش کوو داسې شته چې تاسو ډسکریج کړي یا ډسکریج کولو وجه څه شروع کې بالکل شروع کې چې ما شروع کړو ځکه چې زما خو دا بیکګراؤنډ نو نه ماته پته وه چې خلک څنګه چلولی شي داسې اداره نو ماته به خلک ویل څو پورې به وچلی دا به څو پورې چلیږي دا خو نن ته لاړې کور نه د سینډویچز اوسل ماشومانو له دې ورکړل نن د پی اوسل ماشومانو له دې ورکړل سبا به نو کریم کې ایس دي د بس څو پورې ته سبق ښولی شي شروع کې به هر څه ما خپله کول نو ما ورته ویل چې خدای پاک کارونه دي خدای پاک به چلی اوس ما سره ماشاءالله 30+ سټاف دی ټول پیډ سټاف دی ټولو تنخواګانې دي او ما سره 240 250 ماشومان دي او هغې له مونږ تش سبق نه کوو هغې مونږ د خوراک هم ورکوو ایوری ډے دلته نه روټۍ هغې ته میلاویږي پی یو ګلاس هره ورځ ورکوو 50 روپۍ ورکوو دا آسان کار نه دی او دا تش خدای پاک دا کارونه کوي نو خلک خو ډېر ډسکریج کوي خو مونږ ته پته ده چې
په خدای یقیني نو بیا خدای دا کارونه کوي. چې کم عام ولس دی یا کم شتمن خلک دی هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه به دا وایم چې چا په وس کې چې څومره مینو د غریبانانو د مدد ځکه وکړي چې دی زمونږ چې دی وخت څنګه ګراني ده نو ښه نه ښه خلکو ته هم هغه بیسک پوره کول ډېره ګرانه ده. نو چې چا سره لږ هم څه ایکسټرا شته نو کم از کم روژه کې خو زه وایم چې دا چای روټۍ زموږ غریبانان وروڼه خویندې ښه طریقې سره څنګه چې زموږ میزونه ډک وي او موږ ماښام کې خوراک خورو کم از کم خوراک چای روټۍ کې خو زموږ کمې نه دی راغلی. نو غریبانانو خو هغه هم نه پوره کېږي دومره ګراني ده نو کم از کم هغې کې چې څوک د چا مدد کولی شي هغه د ضرور. د دې سره د 240 نه والا د 250 پورې ماشومان چې کم دي هغه انرول دي. هغوی ته نه صرف د ایجوکیشن ورکوي بلکې د هغوی د خوراک هم بندوبست کوي او د دې سره سره د دغه ماشومانو چې کوم فیملیز دي چونکې هغوی د غربت ښکاري هغوی نشي اپورټ کوی نو هغوی ته هم روژه شوه یا داسې نورې چې کومې موقعې دي په هغې باندې هم خوراک ورکوي. د دې وینا دا ده چې ګراني ډېره زیاته ده چې کم شتمن خلک دی د هغوی نه د دې غوښتنه دا ده چې هغوی په خپلو علاقو کې چې کم بېوسه خلک موجود دي یا بېکسه خلک موجود دي د هغوی سره مرسته وکړي.